د ټوپک دا ذات من له دې خوا نه شوی خو چې په چا به شوی وي. قومندان صاحب تیاره زیاتېږي بېرته به وګرځو. د نتیجې پرته بېرته څنګه ګرځېدی شو؟ د ټوپک ډز دې مو واورېده. فکر نه کوم استاد بلته پیدا کړو. په استاد پسې خو به دې غونډۍ ته خیجو. د کره معلوماتو مطابق استاد همدلته راتښتول شوی. د شپې هم ورپسې ګرځو. هو د پېښې نه تېښته نشته. خدای دې هغه راپېښ کړي چې خیر مو پکې وي. راځئ چې اول دا مونځ ورته وکړو. قومندان صاحب هغه د کلي دوه تنه مونځ کې لاړ به شو مونځ به مو کوو او د کلي اول به مو اخلو. چاپ پسې مونږ ګرځو. یا الله ستا ډېر شکرګزار یم چې استاد روغ جوړ ګورم. قومندان صاحب دا خو سیال دی. څو وخت دولت پسې جنګېږي. سیال دی؟ هو قومندان صاحب دا سیال دی. فکر کوم چې استاد هم درته تښتولی ده. خدای قسم استاد دا سیال دی. سیال سره خبرې وکړئ. ده زما ژوند ژغورلی دی قومندان صاحب. دا مجرم نه دی. موږ د عبادت په سر ونیو. موږ ویل چې عبادت دې خراب نه شي. زه تا ته وایم کنه چې سیال بې ګناه دی. دا زما ژوند دی ژغورلی. دا فیصله په محکمه کې کېږي. قانون موجود دی. قانون خو دلته یوازې په غریبانو باندې تطبیقېږي. زورواکي او رشوتخواره خو د غلا څخه خلاصې تڼۍ ګرځي. ورشه دا قانون دې په هغوی باندې تطبیق کړه. زه تا ته اطمینان درکوم چې دا بې ګناه دی. استاده ده زما ژوند ژغورلی دی. استاده بل د موږ سره ځي. دا جنجالونه موږ د تا دپاره ګاللي دي. حرکت وکړه. سیاله به شماره پرته نابلده ښکاري. خاوره یې لکې صفر اوري زما غږ اوري. اورم قومندان صاحب. سلام خان خشوتي عملیات په خیر سر تر سره کړه. څه تلفات خو نه لري. یو سر تېر موټر کې شوی قومندان صاحب. خو موږ خپل هدف ته ورسېدو. استاد مو راخلاص کړو اوس له موږ سره دی. ما ته خو نور څه دې ویلو نه لري. استاد درته وم چې موږ یو وسلې سره نیولی. اوس له موږ سره انصاف ورکوئ قومندان صاحب. زخمی سرتیری شفاخانې ته انتقال کوي او مجرم قومندانۍ ته وسپارئ. بریا مو غواړم. پوه شوم قومندان صاحب. اجرات کېږي. کامیابه اوسئ. تل کامیابه اوسئ. سیال موږ سره ډېر لوی خیانت وکړ خو خیر کله چې ګوتو ته راغی بیا هماغه ساعت او هماغه مسله اوس یې په اړه ډېرې کیسې مه کوئ. قومندان صاحب آیا سیال به بېرته راشي؟ خامخا به راځي ګلابه چې ټولې لارې پرې بندې شي نو بېرته به دغه تورو غرونو ته پناه راوړي.
متل ده چې وایي زی نو بازو ته به راځې. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله. په خیر راغې د محمده. ووایه څه دې وکړه، ټوله کیسه راته ووایه. قمندان صاحب هغه استاد مې ختم کړ او د شینتوتي بچیان هم رانه خلاص نه شول. سیال خپله جزا ولیده. څنګه سزا؟ سیال پولیسو ونیو، لاس تړلی موټر ته جګ کړ. پولیسو ونیو؟ هو صاحب پولیسو ونیو او ټوپک یې ترې واخیسته. او دا چې څو تنه ټپي و زخمیان دي دا به وروسته خبر شي. وایي پکه دا دې ورپسې باوخته چې مې دنیا ختمه شوه او مې آخرت خراب شو. کیدای شي دا خبر په راډیو او تلویزیونونو کې هم خپور شي. بالکل. سیال داسې معمولي کس نه و، خامخا به ورپسې خبرونه خپرېږي.